د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلامونه احترامات او مینه مې قبوله کړئ په سوشل میډیا باندې چې د مفتي سردار ولی صاحب په باره کې کومې خبرې شیر کیږي چې د هغه په سر باندې یو کس پیسې اخیستې وي نو ځکه یې په هغه باندې گزارونه وکړل او هغه یې په چاقو باندې ووهلو چې دغه هلک دا سوچ و چې مفتي صاحب ووجني ځکه چې په هغه باندې گزار په داسې ځای کې کړی چې هغه زړه سره بالکل نږدې ایریا وه خو الله تعالی هغه وساتلو نو دغه هلک چا رالیږلی و د معلومات تاسو ته درکو او دته څومره پیسې میلاو شوي وي او چا ورکړي وي چې مفتي صاحب وژني یا یې شهید کړي. درنو دوستانو د دې باره کې مفتي صاحب په خپله هم خبرې کړي دي چې ما د نشهیي موادو والا کسانو پسې خبرې کړې وي چې د هغې نه پس ما ته دغسې مشکلات جوړ شول او زه په چاقو باندې وهلی شم. هغه دا هم ویلي چې ما ته په موبایل باندې هم ځینې وخت خلک دمکیانې راکوي نو حکومت له پکار دی چې مفتي صاحب لا سیکیورټي ورکړي اگر که مرګ او ژوند د الله پاک په لاس کې دی خو په داسې دردیدلي او کړیدلي مرګ باندې د یو لوی عالم شهید کېدل ډېره د افسوس خبره ده. خدا د الله تعالی ډېر شکر دی چې هغه ژوندی پاتې شو. د دغه هلک کورنۍ وایي چې زمونږ د دې هلک په مزغو کې فرق دی دا موږ دوبۍ ته هم لیږلی وو خو بیا د هغه ځای نه هم تاواني راغی او وایي چې دته هېڅ چا پیسې نه دي ورکړي هسې خلک موږ پسې پروپیګنډه کوي او دا حقیقت به ډېر زر هغوی وایي چې موږ مخې ته راوړو او هغوی دا هم ویلي دي چې موږ ملامته یو که زموږ هر څه تاوان کیږي موږ حاضر یو چې موږ د مفتي صاحب حضور وکړو. درنو دوستانو د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه د داسې خلکو په باره کې خپل نظر را سره هم شریک کړئ او له نورو تازه ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ستاسو ټولو بیا هم ډیره مننه.